बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ډیره مهرباني تاسو تشریف راوړو شارټ نوټس باندې دا نن موږ تاسو سره دلته کې چې دا کوم پریس کانفرنس دی دا یې حواله سره یو څو خبرې کوم کم چې شاته زما په بیگ باندې ملزمان ولال دي دا موږ سره دلته کې په 15 اگست باندې د شپې یو نیمه 2 بجو ټایم کې موږ سره بانک اف پنجاب دی پېښور روډ باندې دی کې موږ سره دا دلته کې یو هغه شو واردات شو چې په هغه کې موږ پراپر اف آی آر لاچ کړو او موږ په هغه کې 458 392 اعلان مونږ په دې سیکشن لاندې اف آی آر کړو پولیس سټیشن او تانا پړان کې پاغي باندې زمونږه ټیم چې د کارم لګیا او شروع په او جناب ډي پی او صاحب ضلعي پولیس افسر 400 د زمونږ کم دی نذیر خان دا انسټرکشن او هدایت چې یره دا کیس مونږ زر تر زر ورک اوټ کو او چې کوم اصل ملزمان دي کا چا چې کوم دا واردات دی بانک کې کړی دي چې دا مونږه اریسټ کو دا الحمدلله نن مونږه کیس ورک اوټ هم کو او دا کم ملزمان چې دي هغه مونږه اریسټ کړیم دي چونکه دا ملزمان چې دا د شپې ټایم کې راغلیو او دی د بانک په بیک ساید باندې کوم مقبره دلته کې د هغه ساید نه دی په دیوال کې سوري کړو د بانک ته انټری کړي وا او هغه کې دی کوم چې سکیورټي ګارډو هغه الته کې پرسو باندې تړلیو په بانک کې په مختلف حصو کې دی ګرځیدلیو او دی دا کوشش کړو چې موږ د بانک کې د رابري وکړو ور دي ځنه مونږه پیسې چې کوم دي ځن سره یو چونکه د بانک اندرونی سیستم چې کوم لا کارو کوم سیف او هغه ډیر مضبوط او ټیک ټاک سکه ورو هغه ته خو دی ونه رسیدو کوشش په دې ډیر کړو خو بیا اټ د اند دی چې کله تلل نو دی د چوکیدار سره چې کم د سکیورټي لپاره هغه سره کم 30 بور پستولو هغه ته ځان سره یوړو داغه نه موبایل فونز یوړل چونکه په دې باندې زمونږ د ټیم کار شروع او ډي پی او سه بم دی باندې سختي سره دا ویلو چې دا کیس چونکه شوی دی چې دا مونږه ورک اوټ هم کو نو دا زمونږ لپاره یو چیلنجینګ کیس او بلایند کیس او چونکه د شپې لیټ ټایم کې شو په بانک کې شو مونږ سره داسې دلته کیس ایډیا نه خو الحمدلله په دې کې مونږه چې کوم ملزمانو هغه ته مونږ ورسېدو او دا دوانه شاته ملزمان چې ولال دي دا بیسیکلی د ډیسټریکټ نوشهره سره دا تعلق ساتي دی مونږ اریسټ هم کړل د دین مونږه چې کوم دی د بانک نه کوم موبایل فون جوړلو کوم اسلحه وړلو سکیورټي ګارد نه هغه هم طریقه ورکړه دا غي سره سره چې کوم اوزار دي ځن سره وړو دی په بانک کوم بیک سایډ دیوال کې سوري ځان لکړو او هغه به انټری کړي ونه هغه هتوړه هغه گلوز ماسک چې کوم دی دوران واردات استعمال کړو هغه مونږ ریکور کړل پکې دا ملزمان چې کوم دی دا د دین علاوه په ډیسټریکټ نوشهره کې په 395 چې کوم سیکشن اف لا دی د ډکیتی دا پاغي کې وانټډ دی او د حساب دا نورو زلو ته وانټډ دی د مونږ په مزید کار شروع دي ملزمان چې دا کوم دین دا درې ملزمان دی په دې کې دا یو شازیب نوم دی یو اکبر علي نوم دی او د یو اسماعیل نوم دی دا د ډیسټریکټ نوشهره کوم چې د خیش کې علاقه دا او باباجي کلی دی د دوه کلو سره دی تعلق ان شاء الله زمونږ چې کوم مزید نور دلته کې په ډیسټریکټ کې څومره پرامن ماحول دی الحمدلله غا تاسو ټول ته وړاندې دي او د مونږ د ډیسټریکټ 400 پولیس او زمونږ د ډیسټریکټ پولیس افیسر نذیر خان چې کوم کوششونه روان دي د ډیسټریکټ 400 د عوامو مبارکه نو ان شاء الله مونږ ټول چې کوم دی پاغي کې با لګیو مهنت کو او تاسو ته مونږ چې کوم دی یو پوزټیو ریزلټس چې کوم دی 400 متعلق درکو 400 کې به هیڅ قسمه جرایم چې کوم دی مکمل خاتمه وکړي او تاسو کتی دلیم دي چې داسې هیڅ قسمه صدقه نشته مزید په الله پاک نور به مونږ الله نه خیر غواړو کوم چې مونږ سره پینډینګ کیسز او هغه پینډینګ کیسز اورال مونږه تقریبا ټول چې کوم دی ختم کړي دي د سره سره چې کوم دی د ډي پی او صاحب د طرف نه زما چې څومره کوم ټیم دی او په دې کې دی ایفورټس کړي دي او د ملزمانو د اریسټ کړي دي او دا کوم ریکوريز کړي دي نو د دې لپاره چې کوم دی سرټیفیکیټس دي او کیش ریوارډ